سوال ته جواب درکړم. صحیح. او ملا برادر صاحب دغه نگرانیو او دغه اندېښنو ته مالته مسکو کې مثبت جواب ورکړ. هغه جواب دا و چې په خپلو خبرو کې وویل چې موږ د افغانستان لپاره یو افغان شموله اسلامي حکومت، اسلامي دولت او اسلامي نظام غواړو. داسې افغان شموله حکومت چې ټول افغانان پکې خوندي وي، پکې ډاډمن وي، پکې راضي وي او ځان پکې ویني، او همسایه هیوادونه د سیمې هیوادونه هم له دې حکومته ډاډمن واوسیږي. نو دا ډاډ ورکول دي د طالبانو په بهرني سیاست کې هم د سیمې هیوادونو ته او هم د نړۍ هیوادونو ته چې طالبان دغسې یو افغان شموله حکومت غواړي چې هغه دلته یو شی چې مهم دی هغه دا دی چې اسلامي حکومت، اسلامي نظام او اسلامي د سره خو هیڅوک مخالف نه دي. دا زموږ اوسنی حکومت هم اسلامي حکومت دی. زموږ قوانین چې دي د شریعت او قرآني احکاماتو تابع دي، غیر دغه مخالف قانون جوړونه نه کیږي. دا سیاسي احزاب چې دي د ټول اسلامي نظام سره دغه نه دي، مخالف نه دي، بلکې غوښتونکي خپل تیر حکومت د مجاهدینو حکومت هم اسلامي حکومت یادېده. لیکن بیا دا چې ورنه تعبیر بیل دی. بیا مثلا طالبان چې اسلامي حکومت څه ته وایي او بنګ چې څه ته وایي او د احزاب چې څه ته وایي، ګوره ځواک صاحب، نو د ملا برادر دغه ډاډ چې دی دا څونه دغه ډاډ دی چې دی مخالف فکرونو او نظرونو ته ځای ورکوي او همدغه جخت دغه نگرانی او اندېښنو ته هم دوی جواب ورکوي په مطبوعاتي کانفرنس کې، او هلته وایي چې موږ د افغانستان لپاره اسلامي نظام، اسلامي حکومت، اسلامي دولت غواړو. دا چې اجزاوې باید څنګه وي، دا چې میکانیزم باید څنګه وي، دا چې ډول باید څنګه وي، دا به د سولې په پروسه کې باندې بحث کیږي، تصمیم به نیول کیږي او مشخص کیږي او ځانګړی کیږي. یعنی په دې معنی چې دغه نظام، دغه حکومت، دغه دولت په جوړولو کې، په تعریفولو کې طالبان په دې معتقد دي چې ټول افغانان باید په ګډه تصمیم ونیسي د سولې په لړۍ او د سولې په پروسه کې، چې دا ډاډ ورکول دي هم کور دننه هغه څوک چې اندېښنې لري، هم ډاډ ورکول دي په دواړو ډګرونو کې کوم څوک چې له کور څخه بهر دي. بل شی چې ډېر مهم ده، ځواک صاحب امریکا پرون راغلی وه، له ځان سره له بم څخه یو جمهوریت راوړی و چې دا اوس خلکو د بم جمهوریت په نوم یادېږي، یعنې غلا، یعنې چور، یعنې چپاول، یعنې تقلب. د بم دیموکراسي هم په همدې ترتیب سره، کاشکې موږ په تېرو 20 کلونو کې ورته یو اسلامي حکومت درلودلی او دا پکې عادي وه. دوه رئیس جمهوران یو دیوال نه دې خواته یو دیوال نه هغې خواته د سوګند مراسم سرته رسوي. دا د بم د جمهوریت تحفه ده. پر دې بنسټ باندې نور امریکا، روسیه دا توانمندي او ظرفیت نه لري چې دغسې نسخې په افغان ولس باندې تحمیل کړي. اوس امریکایان په ټول ځواک سره کوشش کوي چې باید ووځي، او یو هدف یې همدا ده چې دغه هیوادونه نه هیله کړې ده بیا د ترکیې له غونډې نه چې دوی باید راسي او یو نړیواله او سیمه ییزه اجماع کې دوی باید تصمیم ونیسي. همدغه هیوادونه و چې امریکا ته د راتګ زمینه مساعده کړله، مرسته یې ورسره وکړله، اوس همدغه هیوادونه دي چې له امریکا په نو زما اند دا ده چې روسیې په تېرو 40 کلونو کې د دیموکراسۍ یوه نسخه په افغانستان کې درلودله، او دلته 150,000 ځواکونه د روسانو د شورویانو راغلل چې هغه پلي کې په عمل کې ونه توانېدله، او امریکا د بن جمهوریت او د بن دیموکراسي دلته راوستله. دوی هم یو وخت کې 150,000 ځواکونه درلودل، ویې نسوی کولی چې هغه خپله نسخه پلي کړي. زما اند دا ده چې نور بهرنیان په دې پوه سوي دي چې په افغانستان کې بیرونی نسخې د حکومتونو، د دولتونو، د افغان نظامونو د جوړولو لپاره ناچلې دي، او یو ځای ویل کېږي په همدې اعلامیه کې چې افغانان باید پرېښودل سي چې خپل سرنوشت پخپله وټاکي، بیرون مداخلې نه بغیر، د بیرون مداخلې نه بغیر. دا هغه مثبت ټکی ده. واقعا افغانان مثبت ټکی ده، لیکن عملي څومره ده؟ دا هر څه چې روان دي دا د سولې ټوله خبره د امریکا په ابتکار او رهبرۍ روانه ده، او هر څه چې روان دي د بیرون
مداخله بولي او همکاري بولي په هغې روان دي. زه ورته عملي څونه ده؟ زه لومړي سوال ته جواب درکړم. صحیح. او ملا برادر صاحب دغه نگرانیو او دغه اندېښنو ته مالته مسکو کې مثبت جواب ورکړ. هغه جواب دا و چې په خپلو خبرو کې وویل چې موږ د افغانستان لپاره یو افغان شموله اسلامي حکومت، اسلامي دولت او اسلامي نظام غواړو. داسې افغان شموله حکومت چې ټول افغانان پکې خوندي وي، پکې ډاډمن وي، پکې راضي وي او ځان پکې ویني، او همسایه هیوادونه د سیمې هیوادونه هم له دې حکومته ډاډمن واوسیږي. نو دا ډاډ ورکول دي د طالبانو په بهرني سیاست کې هم د سیمې هیوادونو ته او هم د نړۍ هیوادونو ته چې طالبان دغسې یو افغان شموله حکومت غواړي چې هغه دلته یو شی چې مهم دی هغه دا دی چې اسلامي حکومت، اسلامي نظام او اسلامي د سره خو هیڅوک مخالف نه دي. دا زموږ اوسنی حکومت هم اسلامي حکومت دی. زموږ قوانین چې دي د شریعت او قرآني احکاماتو تابع دي، غیر دغه مخالف قانون جوړونه نه کیږي. دا سیاسي احزاب چې دي د ټول اسلامي نظام سره دغه نه دي، مخالف نه دي، بلکې غوښتونکي خپل تیر حکومت د مجاهدینو حکومت هم اسلامي حکومت یادېده. لیکن بیدار چې ورنه تعبیر بیل دی. بیا مثلا طالبان چې اسلامي حکومت څه ته وایي او بنګ چې څه ته وایي او د احزاب چې څه ته وایي، ګوره ځواک صاحب، نو د ملا برادر دغه ډاډ چې دی دا څونه دغه ډاډ دی چې دی مخالف فکرونو او نظرونو ته ځای ورکوي او همدغه جخت دغه نگرانی او اندېښنو ته هم دوی جواب ورکوي په مطبوعاتي کانفرنس کې، او هلته وایي چې موږ د افغانستان لپاره اسلامي نظام، اسلامي حکومت، اسلامي دولت غواړو. دا چې اجزاوې باید څنګه وي، دا چې میکانیزم باید څنګه وي، دا چې ډول باید څنګه وي، دا به د سولې په پروسه کې باندې بحث کیږي، تصمیم به نیول کیږي او مشخص کیږي او ځانګړی کیږي. یعنی په دې معنی چې دغه نظام، دغه حکومت، دغه دولت په جوړولو کې، په تعریفولو کې طالبان په دې معتقد دي چې ټول افغانان باید په ګډه تصمیم ونیسي د سولې په لړۍ او د سولې په پروسه کې، چې دا ډاډ ورکول دي هم کور دننه هغه څوک چې اندېښنې لري، هم ډاډ ورکول دي په دواړو ډګرونو کې کوم څوک چې له کور څخه بهر دي. بل شی چې ډېر مهم ده، ځواک صاحب امریکا پرون راغلې وه، له ځان سره له بن څخه یو جمهوریت راوړی و چې دا اوس خلکو د بن جمهوریت په نوم یادېږي، یعنې غلا، یعنې چور، یعنې چپاول، یعنې تقلب. د بن دیموکراسي هم په همدې ترتیب سره، کاش کې موږ په تېرو 20 کلونو کې ورته یو اسلامي حکومت درلودلی او دا پکې عادي وه. دوه رئیس جمهوران یو دیوال نه دې خواته یو دیوال نه هغې خواته د سوګند مراسم سرته رسوي. دا د بن د جمهوریت تحفه ده. پر دې بنسټ باندې نور امریکا، روسیه دا توانمندي او ظرفیت نه لري چې دغسې نسخې په افغان ولس باندې تحمیل کړي. اوس امریکایان په ټول ځواک سره کوشش کوي چې باید ووځي، او یو هدف یې همدا ده چې دغه هیوادونه نه هیله کړې ده بیا د ترکیې له غونډې نه چې دوی باید راسي او یو نړیوال او سیمه اجماع کې دوی باید تصمیم ونیسي. همدغه هیوادونه و چې امریکا ته د راتګ زمینه مساعده کړله، مرسته ورسره وکړله، اوس همدغه هیوادونه دي چې له امریکا په